د ولایت مقام وایان مولوي محمد قاسم ریاض وایي مرستیال والي صاحب د مسؤلینو متنفذینو سره په ناسته کې د سیمې پر امنیتي وضعیت د ښاري خدماتو د ښه والي د شهیدانو کورنۍ او معلولینو ته د اسانتیاو برابرولو او همدارنګه د خلکو او حکومت ترمنځ د همغږۍ پر پیاوړتیا خبرې وشوې. مرستیال والي د یادو ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې خپلې دندې په پوره اخلاص او مسؤلیت سره ترسره کړي او د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. د هلمند مرستیال والي الحاج محترم مولوي محمد نبی حماس صاحب په خپل کاري دفتر کې د ګڼ شمېر مسؤلینو سره د لیدنې ترڅنګ د مرجع او ناوې ولسوالۍ له یو شمېر قومي مخورو او متنفذینو سره ناستې وکړې. راغلو مسؤلینو او متنفذینو خپل اړوند ستونزې له محترم مرستیال والي صاحب سره شریکې کړلې چې تر بشپړ مفاهمې وروسته هغوی ته د اړتیا په هره برخه کې د لازمې همکارۍ ډاډ ورکول شو. همدارنګه قومي مشرانو د خپلو سیمو ستونزې او غوښتنې له مرستیال والي صاحب سره شریکې کړې چې پکې د امنیت، بیارغونې، روغتیایي او تعلیمي خدماتو اړوند مسایل شامل وه. مرستیال والي صاحب ډاډ ورکړ چې یادې ستونزې به له اړوندو ادارو سره شریکې او د حل لپاره به عملي ګامونه پورته سي. د ولایت مقام وایان ښاغلی ریاض وایي دا ډول ناستې به د چارو پرمختګ او بهبود مهم اثر ترسره کړي. دغه ډول ناستې د حکومت او ولسونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه پیاوړتیا، همغږۍ او ستونزو حل په موخه ډېرې مهمې دي او ډېر مثبت تاثیرات لري. په پای کې نوموړي ټینګار وکړ چې د ولس او حکومت ترمنځ همکاري د ثبات او پرمختګ اساسي بنسټ دی او ټولو خواوو ته پکار ده چې د یو بل ملاتړ وکړي.